مفتي سیف الرحمن صاحب سره تاسو عقیدوي تضاد لري او کنه؟ هغه عقیده چې شوه ما ته تېره ته بیان کړه هغه کومه عقیده وه؟ عقیده یې دغه عقیده وله دوی په مساجدو کې ګرځېدل، اتڼونه یې کوله. مساجد کې اتڼ به د خپله نه کوي، یو څوک به کوي هغه به د هغه غلط کار وي. غلط کار کوي چې څوک مسجد کې اتڼ کوي د هغه سره موږ نه یو ملګري. اصل کې دی په اول سر کې چې کوم ځای څخه دی راغلی د افغانستان څخه راغلی، نو د افغانستان څخه راغلی د پېښور ته. صحیح دی. وسه ته عقیده وښیه، تاریخ یې ماته. مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب تذکرة الرشید کې لیکلي دي چې مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب سره د کعبې د چوکاټ یو ټوټه ورسره وه او د حجر اسود د ډبرې یو ټوټه ورسره وه، اوبو ته بیا واچول، بیا یې پر مریدانو تقسیمول. نو دا خورده خو هغه د دیوبندیانو خوړل. که په دې سړی مشرک کېږي بریالوی کېږي، بیا خو د دیوبندیانو ته مو وایه دا خو سمه افترا ده، په دې خو واضحه افترا نشته. دا افترا بولې؟ نو دا افترا نه ده، تور څه وایه د ځان زما حوالې چې دي ګوره یوه خبره واوره، زه دا جعلي دیوبندي نه یم چې د درواغو حوالې ورکوي. چیرې غواړې غږ راته وکړه چې دا کتابونه در ښکاره کړم. سیفي څه شته وایي باره به زه درته وایم زه سیفي یم یا نه. نه نو خو سیفیان خو دغه دي، د مفتي سیف الرحمن صاحب د هغه سره چې کوم بیعت چا کړی، دوی دا بیعت دوی خپل ځان ته نسبتوي. یا زما د هغه سره بیعت نه دی سوی، په هغه باندې زه سیفي نه یم. ښه، نو بیا تعلق د چا سره دی؟ بریلویانو سره دی، دغه سره دی، دیوبندیانو سره؟ احناف، قادریان، اهل سنت والجماعت قادریه شریف سره مې تعلق دی. نو دا په احناف قادریان څنګه راتله؟ دا دې څنګه ناولاده پوښتنه وکړله؟ هغه څه څنګه ناولاده پوښتنه دې وکړه؟ په احناف قادریان نشته؟ یا په احناف قادریان اول ستا د خولې ځاورم. سبحان الله. دا مې اول داسې هوښیار سړی ولیدی چې هغوی قادریان احناف نه دي. دا مې تر اوسه داسې هوښیار نه ولیدلی. دغه بریلویان دي، دغه بریلویان ځان قادریان وایي. یا قادریان او بریلویان فرق لري. ښه، بریلویان خو ځان احناف هم بولي، نو بیا به بریلویان دغه حنفیان دي، دوی ځان ته حنفیان وایي. قادریان هر خپل ځای کې لیکلي، په کتابو باندې لیکلي قادري رضوي. ته غوږ نیسه، که سر خلاصوې، کنې نو ټلیفون در باندې کاټوم که سر نه خلاصوې. سر خلاصوې. نو بریلویان خو ځان ته حنفیان هم وایي، نو حنفیت به موږ بریلویان ته نور پرېږدو، او بریلویان ځان ته قادریان هم وایي، نو قادریت به موږ بریلویان ته نور پرېږدو. نو قادریان خو د دیوبندیانو کې هم شته، نو خو شیخ شریف الله خان صاحب د پنجاب قادري دی، استاد خلیل الله صاحب قادري دی، نو باره به دا ګره بریلویان بولې؟ نو هغه په کومه حوالې سره ځان ته قادري وایي؟ قادري په کومه حواله سره وایي؟ زموږ ته اوس یو هغه په تصوف حوالې سره وایي. حضرت پیرانو پیر صاحب مریدان ته قادریان وایي. قادري صاحب هغه قادریان خپل ځان ته دغه وایي، وایي موږ په تصوف کې قادري. کوم وایم نو تصوف کې سیف الرحمن صاحب دی، دا قادري دی. څوک؟ مفتي سیف الرحمن. مفتي سیف الرحمن صاحب قادري نه دی، هغه سی پیر صاحب. ها؟ سی پیر صاحب در شیم، دا خپل قادري دی. ما پیر صاحب پیر سیف الرحمن صاحب نه دی، ما پیر صاحب قادري وو. پیر سیف الرحمن صاحب نقشبندي دی، هغه قادري نه دی. ګوره ته دونه قدر د بل چا د خوا څخه په پم باندې هوا درکول سوې، ته در اوس په دغه نه یې خبر چې پیر سیف الرحمن څوک و، قادریان څوک دي. ته داسې وپېژنې سیفي چا ته وایي؟ لږ وضاحت راته وکړي هغه څه. زه وضاحت درته وکړم. نو ما ویله صاحب مریدانو ته وایي. مفتي سیف الرحمن صاحب سره تاسو عقیدوي تضاد لري او که نه؟ هغه عقیده چې شوه ما ته تېره ته بیان کړه هغه کومه عقیده وه؟ عقیده یې دغه عقیده وله دوی په مساجدو کې ګرځېدل، اتڼونه یې کوله. مساجدو کې اتڼ به ته خپله نه کوي، یو څوک به کوي هغه به د هغه غلط کار وي. غلط کار کوي چې څوک مسجد کې اتڼ کوي د هغه سره موږ نه یو ملګري. اصل کې دی په اول سر کې چې کوم ځای څخه دی راغلی د افغانستان څخه راغلی، نو د افغانستان څخه راغلی د پېښور ته. صحیح دی. وسه ته عقیده وښیه، تاریخ یې ماته. نو عقیده یې دغه وله، افغانستان څخه په دغه وشړئ. ته عقیده راته وښیه، عقیده یې څه شوه ترې وښیه. عقیده د استمداد د مافوق الاسباب د قایله وو. استمداد خو زه هم قایله یم، ما خو ټول اهل سنت یې قایله دي، چې څوک یې نه یې قایله. اهل سنت خو نه سو قایله، ټول اهل سنت یې قایل دي. بیا نو ستا په عقیده کې ګډوډ شته. استمداد ته څه شی بولې ګډوډ والا؟ استمداد دغه ګډوډ دی، نو څنګه ګډوډ په کونه نور ټیمان زړېږي. ګوره نو سپکې مه کوه، خبر را سره وکړه. نو څنګه خبر هم در سره وکړه هغه. نن زمانې جعلي دیوبندیان معلوم دي، هغه مشایخ یې لا داسې دي چې ته خبرې ورته کوې وردي ښکنځل شروع کړي. ښکنځل مه کوئ.
او که ښکنځل کوې باره خو په دغه ځای کې یم باره به دې زه ارمان در وکاږم نو دا خو د چغال سړي کار دی چې سړی ښکنځل پر ټلیفون کوي نو خو د ټلیفون ما تا ښکنځل وکړه نو ګوره ته خبره سمه راسره وکړه ته استمداد چیش بولې استمداد چیش ته وایي استمداد مدد غوښتل شابوش تاسو هم دا چې یو څوک مړي تاسو ورځي قبرو ته ورته درېږي چې پلانکی هغه ته زما د حاجت راپوره کړې دا خو غواړي که د ژوندي څه دا اوس د مړه څه ناروا دي د ژوندي څه بیا روا دي که څنګه د ژوندي څه تا ته په ماتحت الاسباب کې اوس ګوره چې یو سړی د یو کار امر وکړي هغه ورکوی سي مفوق الاسباب کې په روحاني اعمالو کې بالکل نشي کولی چې زما د ګناه مې رامعاف کړي اسباب کې ورکوي څنګه په مفوق الاسباب کې به د مړو د ژوندي فرق نه وي که د مړه څه سړی کومک غواړي هم به ناروا وي که د ژوندي څه په مفوق الاسباب کې غواړي هم به ناروا وي چې د ژوندي څخه منس نو به د مړي څخه په طریقه اوله هم منئ که څنګه ته دا د مړي قید ولې ږدې چې تواتې مړو ته ورځي نو خو دغسې وایه که د ژوندي سي که د مړه سي په مفوق الاسباب کې مدد زه دا درته وایم چې د ژوندو څخه منع دی سر دې خلاص ته دومره زندګی ته دومره قایل خو لیکن د مړي څخه په طریقه اوله بیا منع دی نو تاسو بیا مړ ته ولې قبرو ته ولې ورځئ دغه کوئ اوس به یو پله مفوق الاسباب لا راوښیې باره خبره خلاصېږي مفوق الاسباب ته څه دونه شیان زه څنګه در وښیم اوس نو ته ماته جواب راکړه نو خو ته مفوق الاسباب چیش بولې باره به خبره خلاصه شي ته دغه خبره کوه تا ته وایم هغه صاحب دا ستاسو اکثره خلک دا په دغه کې پراته غوسامات کې زه پېژنم ابراهیم جان هغه او اسماعیل جان هغه به زه هم درستا شاګرد هم وي کېدای شي شاګرد ما کس رسولی و ما کس رسولی دي زما وړونه دي زما اشتیان دي انډوالان دي د دین او د مذهب خلک دي ښه نو زه اصلي دوی ته ورغلی وم داسې دورې غوسابات کې زه دورې ورغلی ولم نو ملګري راسره ووایي یار وایي داسې تللی ولم دلته اسماعیل جان هغه دی خواته ورغلی و مال شه نو دا خبرې ورکړې ووایي پلانکي زیارت ته ورسه پلانکي زیارت ته ورسه نو هغه پلانکي بابا څخه دا وغواړه ګوره که یو سړی دا وایي چې د پلانکي بابا سې وغواړه پلانکي بابا دې مدد کوي هغه صاحب دغه کس 12 کاله کېږي اولاد یې نه و نو دی ورته وایي ته پلانکي زیارت ته ورسه کېدای شي الله تعالی تا ته بیا زوی درکړي دا ستا خبره ده دا نه ده بعد دوې خبرې دي دا خو شرک دی نو یا شرک نه دی دا ناپوهان خلک یې شرک بولي نو زه به دې په مسله سر در خلاص کړم که غوږ نیسې ته سره خلاص اوس یو سړی دا وایي چې زیارت ته ورسه زیارت والا تا ته اولاد درکوي دغه ناروا خبره ده دا بېځایه خبره ده د دا سړي د عقیدې پوښتنه باید چې وسي چې عقیده دا چې زیارت والا اولاد راکوي بیا شرک دی که عقیده دا نه وي دا غلط تعبیر یې کړی دی خالي تعبیر ورسم که او که یو سړی بیا دا وایي چې زیارت ته ورسه پلانکي زیارت ته الله به اولاد درکړي دا بیا وابسته و سبب وي دا بیا د احادیثو د علمای دیوبند و د اهل سنت عقیده ده په دې کې به بدي نشته نو دا د وسیله سول که استمداد سو وسیله ده دا وسیله خو نو اهل سنت استمداد دا استمداد هم د وسیلې یو قسم دی دا استمداد د وسیلې څه د باندې نه دی دا قسم دا چا بیان کړی دا علامه سبکي رحمه الله شفاء السقام وګوره هغه چې د توسل اقسام ذکر کوي په هغه کې د استمداد استشفاع دا د توسل په اقسامو کې یو قسم دی نو توسل جلا دی استمداد جلا نه دی جلا توسل عام دی ګوره وسیله عامه ده استمداد یو خاص قسم دی هر خاص د خپل عام لاندې وي تا ته وایم هغه صاحب موږ په دا خبره بالکل کولی شي هغه موږ اهل سنت هم وایي چې تاسو د نبي اسلام زیارت ته چې ورځئ نو تاسو نبي اسلام ورته وسیله کوي الله تعالی ته وسیله کوي چې الله تعالی ته ماته د ده د وجې څخه اوس که یو سړی داسې وکړي دا ووایي بالکل صحیح ده خو لیکن تاسو استمداد داسې کوئ چې هلته ورځئ اوس ګوره ډبرې هم راخیستي زه خبر درته کوم خاورې هم راخیستي هغه هم بیا په اوبو کې اچولي وایي دا نو خو دا د دیوبند ملایانو کول بیا خو نو د دیوبندیانو هم به یې رویان کړ دیوبند ملایانو چا کړي دي دغه نه دی اشرف علي تهانوي رحمه الله چې د ارواح ثلاثه کې د مولانا یعقوب رحمه الله د خپل پیر او استاد کرامت ذکر کوي یو کرامت یې دا دی چې ننوتې په ښار کې به تبه وه خلک به د قبر خاورې راوړلې اوبو ته بیا واچولې چې وبې څښلې خدای به تبه ورسمه کړه نو دا خو اشرف علي تهانوي صاحب دا خو اشرف علي تهانوي صاحب د ننوتې په ښار کې چې به تبه وه د مولانا یعقوب صاحب د قبر خاورې وړلې دا خو مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله تذکرة الرشید کې لیکلي دي مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب
مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب تذکرة الرشید کې لیکلي دي چې مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب سره د کعبې د چوکاټ یو ټوټه ورسره وه او د حجر اسود د ډبرې یو ټوټه ورسره وه، اوبو ته بیا واچول، بیا یې پر مریدانو تقسیمول. نو دا خورده خو هغه د دیوبندیانو خوړل، که په دې سړی مشرک کېږو بریالوی کېږو، بیا خو د دیوبندیانو ته مو ووایم. دا خو سمه افترا ده، په دې واضح افترا نشته. دا افترا بولې؟ نو دا افترا نه ده، تور سوی د ځان زما حوالې چې دي ګوره یوه خبره واوره، زه دا جعلي دیوبندي نه یم چې د درواغو حوالې ورکوي. چیرې غواړې غږ راته وکړه چې دا کتابونه در ښکاره کړم. نو زه به سبا درسمه. الله دې راوله، که ته راله دا خو به ډېره ښه خبره وسي. ته دلته راسه رښتیا ګو. نه په دغه نمبر باندې واټساپ هم شته، یا په دغه باندې حوالې راواستوه. که ته حقانیت غواړې ګوره زه خبر در سره خلاصوم. زه ستا سره ډېر په اطمینان مې ګوره خبرې وکړې، زما د لمانځه وخت هم دی ولاړېږم. ستا سره په اطمینان مې خبرې وکړې په دا خاطر که رښتیا ګو حقانیت قبلې. ته سبا راسه، زه به دغه دواړه دغه نه یو بلابل د دیوبند د علما کرامو د مولانا سعد صاحب کتاب در ښکاره کړم چې د دیوبند علماو ډبرې اوبو ته اچولې، بیا هغه اوبه مریضانو ته ورکولې د شفا دپاره. دا به د دیوبند په کتابو کې در ښکاره کړم. دا ته دغه وکړه، ته دا معادلې ما ته راواستوه. سمه ده، که مې در واستوي باره یې منې وعده ده؟ و بالکل یې منم. د دې و حق ته به ګوره رجوع کوو. ښه موږ ته یې پر تعصب نه سره ځو چې یاره تونه پلانکی زه خامخا ستا مقابله کوم، ځکه آخرت به یاد لرو، الله به یاد لرو. حق ته به مراجعه کوو، که کوم کار د حق خلاف و ما در لاس ونیسوه دا کار خلاف دی، او که حق ته خبره سمه وه به یې چې راسره ویې منې. بس د لمونځ وکړه بیا راواست. و دا ما فوق الاسباب کې لا یوه خبره راته وکړه.